السلام علیکم ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ به یاست، د صحت جامې به مو پر تن وي. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو اپلیکیشن در وښیم چې تاسو سره به د ډیزاین په برخه کې ډیره مرسته وکړي. ډیری دوستان دي چې ډیزاین کوي، ځان ستړی کړي، ستومانه کړي، خو مګر د ډیزاین دپاره بیا یو مناسب تصویر له ځانه سره نه لري. نو د همدغې ستونزې د حل دپاره تاسو ته زه دا اپلیکیشن در پیژنم چې دغه اپلیکیشن پینټریس نومیږي. دغه اپلیکیشن به تاسې په پلی سټور کې پیدا کړئ. زه هم پلی سټور ته هلته یې نوم ورکوم پینټریس. کله مې چې نوم ورکو د اپلیکیشن به را پیدا شي. دلته ما څو شېبې وړاندې دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو. نو که تاسو نه وي ډاونلوډ کړی، له همدغه ځای یې ډاونلوډ کړئ، بیا یې انسټال کړئ. نو راځو د اپلیکیشن اوپن کوم. زه زړه به نه تنګوئ ملګرو، دلته به له موږ نه یو آی ډي غواړي، خو ما سره تیار زه ګوګل آی ډي لرم. راځم کنټینیو ویت ګوګل، په همدې آی ډي باندې زه د اپلیکیشن ته داخلیږم. تاسو ته ښکاري ملګرو چې څومره ښایسته ښایسته تصویرونه پکې را څرګند شول. دا تصویرونه تیار دلته راله. ګورئ ملګرو، په ډیزاین کې له دې څخه تاسو چې هر رنګه لیکنه کوئ، دلته به د هغه لیکنې مطابق تصویرونه تاسو پیدا کړئ. که چیرې دا تصویرونه مو نه خوښیږي، مثلا غواړئ چې داسې یو رومانتیک ډیزاین وکړئ، د رومانتیک ډیزاین دپاره باید ته دلته سرچ بار لرئ. په سرچ بار کې به ورته یو نوم ورکړئ چې مثلا سډ بوی، یعنی خفه هلک. زه دا سرچ کوم. تاسې وګورئ ملګرو چې تصویرونه یې ورکړل، هر ډول تصویرونه شته. مثلا دلته یو ښېګڼه دا ده چې کوم تصویر ستاسو خوښ شو، په هغه تصویر کلیک وکړئ، پرله پسې به د هغه تصویر ته ورته نور تصویرونه تاسو ته دلته خلاصوي. مثلا دا تصویر ما کلیک کړو، ګورئ چې لاندې راځو. لاندې ګورئ ملګرو څومره انځورونه نور راکړل، په همدغه تصویر ته ورته نور همداسې خفه خفه تصویران دي. دا ګورئ ملګرو، مثلا دا تصویر باندې زه کلیک کوم، دې تصویر ته څه لږ پورته ویسئ. ګورئ ملګرو، همغه تصویر ته ورته هلته نور تصویرونه یې درکړل. که چیرې دا تصویر دې هم خوښ نه شو، راشه له دې ځای نه بک شئ. غواړئ یو بل تصویر ولټوئ د ډیزاین دپاره چې تاسو سره په ډیزاین کې مرسته وکړي. مثلا زه ورکوم بینر. د ډیزاین دپاره بینر هم مهم وي که نه. راځو بینرونه لټو. دلته به تاسو وګورئ چې کوم بینر درته مناسب ښکاري، هماغه به ځان ته را ډاونلوډ کړئ یا سیو به یې کړئ، یا وال پیپر یې ګورئ پکې، یا نور څه ګورئ. دلته ښایسته ښایسته وال پیپر هم شته دي. دا داسې پورته ویسئ ملګرو، ګورئ تاسو ته د ډیزاین دپاره ښایسته اپلیکیشن دی که نه. نو که چیرې دا هم دې ته هم اړتیا نه لرئ، یو بل څه ته اړتیا لرئ، مثلا ګلونو ته اړتیا لرئ، نوم یې ورکړئ، سرچ یې کړئ. ګورئ ملګرو څومره په زړه پورې ګلونه دي د ځای کې، ښایسته ښایسته انځورونه دي. مثلا په دې ګل باندې زه کلیک کوم، تاسې به ووینئ چې دلته به نور پرله پسې همداسې ښایسته ښایسته ګلان درکړي. کله مو چې کوم څه خوښ شول ملګرو، کوم تصویر مو خوښ شو، څنګه یې ډاونلوډ کولی شئ. دغه 3 ډاټس وینئ ملګرو، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به وګورئ ډاونلوډ ایمیج، الاو به یې کوئ، هغه تصویر به تاسو سره سیف شي. مثلا تیار جوړې لیکنو ته اړتیا لرئ، رومانتیک لیکنې وي، ښایسته ښایسته نورې لیکنې وي، په نوم به یې ورکړئ. دلته به هغه لیکنې تاسو ته را پیدا کړي. ملګرو ګورئ دا لیکنه دا بیا په PNG فارمټ کې دي. نو چې هر څه تاسو ته اړتیا وي له همدې ځایه ترلاسه کولی شئ. نو که دا ویډیو مو چیرې خوښه شوي ملګرو، حتما یې لایک کړئ، له ملګرو سره یې شریکه کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، تر څو زموږ هره نوې ویډیو له هر چا وړاندې تاسو ته در ورسیږي.